له هغه راهیسې 8 کاله تېرېږي چې د نړۍ د دوو ډېر قدرت لرونکو نارینه‌و سره په وروستي ځل لیدلي وو. دا چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې پیکینګ ته سفر کوي، نو هغه به له یو داسې هیواد سره مخامخ شي چې پر ځان یې نوی باور موندلی دی، او هغه ورځې تېرې شوي چې جزایي تعرفو به تجارتونه له ګډوډۍ سره مخامخ کول. چین اوس ډېر خپلواک شوی او نوي بازارونه یې پرانیستي دي. په داسې حال کې چې متحده ایالاتو سره یې سوداګري تېر کال 20% راکمه شوې، افریقا او لاتین امریکا ته صادراتو د پام وړ وده کړې ده. په ټولیزه توګه چین په نړیواله کچه د 1.2 میلیارډو ډالرو د ریکارډ کچې سوداګریز بیلانس ته سترګې په لار دی. د سرمشریزې تر مخه ډیره ډیپلوماټیکي صحنه سازي شوې ده. د همکارۍ پر اقتصادي جلاوالي سربیره هم دواړه اړخونه پر یو بل باندې تکیه کوي. متحده ایالات پر چین باندې د صادراتي بازار او د نادرې خاورې د عناصرو د عرضه کوونکي په توګه متکی دي. نو د خپل دې سفر په ترڅ کې ټرمپ تمه لري چې د خپل هیواد د زراعتي سکتور او د بوینګ الوتکو جوړونکو لپاره تړونونه تامین کړي. چین بیا پرمختللي امریکایي ټکنالوژي ته د لاسرسي په لټه کې دی، لکه د کمپیوټرونو چیپونه. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې لګول شوي تعرفې د چین او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ د پام وړ کمېدو باعث شوي، خو د تجارت نا انډولتوب موجود دی. چین په امریکا ډیر توکي پلوري، خو برعکس داسې نه ده. خو یو اړخ هم دمګړۍ د تعرفو د شخړې د بیا ځلي پراخولو ته هیڅ لیوالتیا نه لري. دا په حقیقت کې یو ډول د خطر د مدیریت سرمشریزه ده چې نه یوازې د جیوسیاستونو او نړیوالو جیوسیاستونو بلکې د نړیوال اقتصاد له نظره په یو ډیر مهم وخت کې ترسره کیږي. نړیوال اقتصاد دمګړۍ د ایران د جګړې له کبله له فشار سره مخامخ دی. چین په دې شخړه کې د یوه منځګړي نقش لوبولی شي. همدا تېره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خبرو اترو لپاره چین ته تللی و. تر ټولو مهمه موضوع د هرمز تنګی د نړیوال اقتصاد د دې شهرک پرانیستل به بې له شکه د ټولو اړخونو په ګټه وي.